خوست ښاروالۍ د نږدې 22 میلیونه افغانۍ په قیمت د سړکونو او لښتیو پروژه بشپړه کړه. دغه پروژه چې د ښار په 2 او 3 ناحیو کې موقعیت لري 1510 متره سړک، 250 متره لښتي او 8 پلچکونه پکې شامل دي. د شپږو میاشتو په وخت کې په ټاکل شوي معیار سره بشپړه شوه او نن لله الحمد ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. نوموړې پروژه چې 22 میلیونه افغانۍ ارزښت پرې راغلی ده، په تخنیکي لحاظ یا د پروژه 10 متره عرض لري یا رایټ اف وی ده چې دواړو طرفونو ته 3 متره خدماتي سړکونه لري او همدارنګه 10 متره دولینا کیریجوي لري. ولسي خلکو او د سیمې وکیل ګذر هم دغه پروژه د ښاري ښکلا او ښار کې د ګڼه ګوڼې د مخنیوي په برخه کې ډیره مهمه وبلله. دغه ډیره ښکلې پروژه دومره په لوړ معیار په ترتیب سره جوړه شوې چې د دې منطقې د خوست بازار یا د ښار ته ډیره ښکلا ورکړې ده. د دې نه وروسته به هغه ازدحام د ترافیکو د موټرو بیروبار چې اب انشاءالله د سړک په جوړېدو سره دغه کم شي، خلکو ته به مشکل نه وي. ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. موږ ډېر خوشحال یو. ښه کورې کړی ده په 2 او 3 ناحیه کې. موږ په دا نه افتخار کوو چې داسې ښې پروژې پلې کېږي، ښه کورونه کړی کېږي. زه د ښاروالۍ د ټول کورونه چې دي تاییدوم او بالکل په خوشحال یم چې هر وخت کله افتتاح وي د نوي کور لکه بیخي زیاتې پروژې لري، بیخي لکه خوښ یو د منطقې خلک ډېر ترنه خوښ دي. خوست ښاروالۍ روان کال 14 لویې او 19 وړو پروژو د جوړېدو پلان لري چې ټول لګښت یې 380 میلیونه افغانۍ کېږي.